د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي ګانا بجانا والا او شپېلې به ورسره وه په هغه شپېلې به شپېلې والا او د هغه شپېلې نه علاوه به لګیا سندرې به یې وې هغه باجه به یې والا دنیا به ورته راغونډه وه دې ګمراهۍ ته خلک راغونډېږي چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز ولا الله یو حسین اواز ورکړی دا د پیسو باران به وکړي اوس هم خلک په دې ډمان اومان د پیسې میسې نه دي پیسو باران به چا به الوا راوړلو چا به ډوډۍ راوړلو چا به خوراکونه راوړلو ده به هغه خپله نخره وکړله شعرونه به وي ښځې به هم راتلې او سړي به هم راتلل لیکن وروڼو د هر څیز یو خپل اندازه یي بوډا شو چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو ختم شو اواز نو خلک خو به د اواز له راتلل خشته اواز باندې به ګانه کوله او غزلې به یې وې هغې له به خلک راتلل چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي او د ارامه پیسه ګورې ټینګېږي هم نه چې څه یې ګټلي هغه یې والوزول ختم پلوپری ختم اوس بوډا شو یو ځای لځي هغه خپل بکس کیږي هغه باجه او باجه وایي اواز ورسره کوي نو اوس خو د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي نو څوک هم وله نه راځي بل ځای کیني څوک هم وله نه راځي بل ځای کیني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي لاس یې مصرفېږي هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه شپېلی راوالي هغه شپېلی کې ورته د خولې نه اواز نه خولې خو جرابه جوړه ده نو پوکې وباسي پوکې هم نه شي ایستی ډوډۍ پسې غریب اریان دی یو متل دی هغه یو ځای کې یو ډمان راغلي و یو سړي له پوزکۍ رایستی و نو هغه ډم لګیا دی ډمتوب کوي نو هغه هم اواز خراب و ټول خلک دی لاړل دغه پوزکي والا ورته پاتې شو نو ټول لاړل دا ډم دی پوزکي والا ته وایي وی زما د اواز جوړ ستا ډېر خوښ دی ښه ځکه چې دا ټول لاړل ورته پاتې شوې وی خدای دې بېخ ستا د اواز وباسي دې پوزکي ته ناست یم دا ډول به دې اوچت کړه چې دا خپل پوزکي اوچت کړم نو اواز د خدای نعمت دی وروڼو خو چې د الله په ذکر کې وچلی الله اکبر اواز د الله د خدای لوی نعمت دی خو چې د الله قرآن پیدا کې او خشته نعتونه پې ووایې نظمونه پې ووایې د الله صفت د پیغمبر صفت پې وکړي نو چې دی بوډا شو نه شپېلی والی شي نه باجه والی شي نه چغې والی شي نو نار نه ور دی اوږې تږې دی نو دی راغی مدینې شریفې ته بالکل نارې پې تېرېږي نو د بقي مقبرې ته لاړ جنت البقي چې کومه مقبره ده نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست ګرځي پکې یو زوړ قبر یې صحیح که ناست دی نو هغه قبر کې لاړ سملاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کم وخت کې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي چا به الواګانې راوړلې چا به ډوډۍ راوړلې چا به را باندې پیسې شیندلې اوس مې لاړ اواز ختم شو لاسونه مې رپېږي هېڅوک نه را نږدې کېږي خدایه هر چا پرېښودم خپلم پرېښودم پردوم پرېښودم بچوم پرېښودم اخیري وخت مې دی الله تعالی راغلی زه خو نار نه وریم د پنځو شپږو ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي خدای تعالی راغلی مو دې قبر کې درته ملاست مو دوه څادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي نه مې د قبر کنېستو ته حاجت شته او نه مې کفن اغوستو ته حاجت شته بس خدای ما نه سو باسي چې بس په دې قبر کې سملم چې خبره خلاصه شي بل څوک مې نشته هم تعالی راغلی وروڼو یو مثال به درکړم کم د انسان یو زوی دی خدای دې نه کړي خو چې د چا زوی فالج ووایي نو ټول خلک به ترې تښتي خو مور پلار یې پرېښودی شي نه شي پرېښودی خپل خپلوان هم بیا نه را نږدې کېږي ورته دوستان هم بیا پردي شي ګاونډیان هم بیا پردي شي مور او پلار نه پردي کېږي که د ده نه غل او متیاد هم په دا کټ کې بیږي خو هغه مور راځي او د دې بچي هغه متیاد هم پاکوي هغه نه پردی کېږي هغه پلار به ګرځي حرام او حلال به را پیدا کوي خو دې بچي له به راځي پردی کېږي نه الخلق عیال الله مونږ ډېر ناقصه سوچ دی مونږ پوه نه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخلوق د الله داسې دی لکه د انسانان چې د خپلو پلارانو نه د پلارانو څنګه دي داسې د خدای اولاد نه دی د خدای بچی نه دی خدای له اولاد او بچی نشته خو لکه څنګه چې بنده په خپلو اولاد مهربانه دی دارنګې الله په دې خپلو بندګانو مهربانه دی چې د هر چا نه ناپوره شی وتښتي او هر څوک دې وغورځوي نو خدای ته ودرېږه نو خدای دې نه غورځوي ځان ته دې رانږدې کوي خدای دې نه غورځوي
یهدی الیہ من ینیب. اللہ قرآن شریف کې فرمایي چې لږ دیم الله ته انابت وکړو، لږ رجوع دې وکړه، نو خدای دې پس ځان ته رانږدې کوي. بیا الله یجتبی من یشاء من عباده، پرېږدي دې نه. بیا نو وی خدایا کفن ته مې جت نشته اغوستې مې دی، قبر کنستو ته مې جت نشته پکې ملاستیم، او د اوه اتو ورځو نارې ما آواز مې لاړ خراب شو، باجه نشم والی څوک ډوډۍ نه درکوي. پروردګاره بس ما نه دلته څه وباسه. هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني، حضرت عمر فاروق، او په خوب کې الله ویني. الله ورته وی لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی، او اخر وخت کې چې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی، ټولو خلکو شړه، بچو شړ، پردو شړه، ماله راغی. فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا، او راولې یو مضبوط منصب ورکه او ځان ته نږدې کا. اله شابه دله ورشه د ده په نږدېکت تاله د جنت مرتبه اوچتو. شابه فټافټ ځان ورسوه. حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلیږي چې د کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته ووې چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل لزیرې ورکوي. حضرت عمر را پاسېد چې راغی بقي کې ګرځي، یو خوا بل خوا منډې وایي چې ورغی چا کم قبر کې پروت دی، یو زه ګوري یو کنده بله کنده چې ورغی دی پکې پروت دی. چې دا حضرت عمر ولید لوی هیبت، د حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ. حضرت عمر د هیبت نه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منښته کړې وه، حضور پاک ته راغله وی صاحب ما یو منښته کړې ده، کله دې جهاد نه ته خدای سالم واپس راوستې نو زه به تمبل وم. وی که منښته دې کړې وې وه او که دې نه کړې مې وهه. وی نه منښته مې کړې ده. نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تمبل و. دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې تمبل وی، حضرت عثمان راغی همغسې تمبل وی، خو چې حضرت عمر راننوته نو زه یې تمبل د لاندې کړه، د پاسه پې کېناسته. حضور پاک وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه دی نه تښتي، چې ته کم دی را شیطان تښتي. وی دې تمبل و ابوبکر راغ، زه ناست وم هغسې و، ابوبکر راغی همغسې و، عثمان راغی همغسې و. وی چې ته رالې نو وی تمبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسبه چې خلک ستا نه ویرېږي. او یو بل روایت کې راځي، ابلو زمونږ حدیثو کې تیر شو، بار حبشان یو جینۍ وه حبشیه، هغه وینده وه، دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې، وینځه ورته ګډېږي، سندرې وایي او توره وینځه ده، ماشومان ته ګیر چاپېره راته دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته د دروازې د په سوري نه وکتل. عایشې ته وی راشه عایشې وګوره، ښځې ته وګوره، هم پېغله ښځه نه وه لکه جینۍ وه، د جینۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راته دي، تماشې کوي ورته تعجب کې دي. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، چې راغی ښځه مو تښتېده ماشومان هم وتښتېدل. حضور پاک وفرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین راته ښکاري چې په دا کوڅو کې منډې وایي. عمر دا وجل عمره وی چې په تک په کومه لاره دی شیطان تا سره یو دی په لاره نه ځي. دې هیبت دی چې څنګه ورغی، اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی. چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو. دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کو چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی، دا هغه خو لوی هیبت دی، دا به څه کېږي. حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه، وی یارېږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست ته قبر نه وباسه، ما ته انابت کړی دی، ما ته رجوع کړی ده. ټولو خلکو پرېښود، زه خو یې نشم پرېښودی که نه، ټول خلک دې پردي شو، زه خو دې نشم پردی کېدی که نه. روچتې که بویه ته تنخوا د بیت المال درته مقرر شوه، بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته او زما ځواني د عبادت وه، نو ما په ډمتوب کې تېره کړه. زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د رجوع د نیو دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي، نه مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي. دونه مهربانه ذات، بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره یهدي الیه، الله ځان ته نږدې کوي څوک من یونیب، چې څوک ځان الله ته نږدې کوي. او دویم مثال هم در کوم، یو سړی دی هغه لګیا دی سندره وایي، خشته آواز یې دی ښکلې مزېدار. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لاره تېرېږي، عبدالله ابن مسعود په لاره ځي، دنیا ډله راغونډه ده، هغه آواز عبدالله ابن مسعود واورېده، د هغه ډم هغه آواز یې واورېده. اوهو ما احسنه
صوت دا څه خشته آواز دی. لو قرأ بها القرآن، اوهو دونه خشته آواز. ارمان که په دې د خدای قرآن لوستی وي څه خبه وه. دا آواز خو سندرې له نه دی پیدا، دا آواز خو مناسب دی چې د الله قرآن پې ولوستلی شي. چې دا خبره څنګه عبدالله بن مسعود وکړه، نو دا خلک بیا هم د ملا احترام کوي. ګناه ته ولاړې خو چې عالم وویني نو منډې کړي. چې خلکو شاته وکتل عبدالله بن مسعود، نو خلک خواره واره شو. هغه ډم وي دا خلک ولې منډې په ترلو شو. وي دا عبدالله بن مسعود په دې لاره تېر شو، یو خبره یې وکړه. وی څه ووې عبدالله بن مسعود خو لا غریب وی څه ووې؟ وی دی ووي چې ډېر خشته آواز دی، ارمان که د خدای قرآن یې پې ولوسته. بس چې دی وي بس هغه هر څه مات کړل، د کوم ډمتوب سامانو هغه یې مات کړل، ختم. راغی عبدالله بن مسعود پسې کېناسته. وی ما ټول عمر په دې خپل آواز باندې شیطان خوشحاله کړی، بس ستا د آواز په ما ولګېد، اوس به څه کوم؟ ما به معاف کی پروردگار؟ بالکل به الله معاف کی، بالکل به الله معاف کی. نو ابن مسعود سره شاګرد شو. د شپې عبدالله بن مسعود خوب ویني. چې خوب ویني نو الله تعالی ورته په خوب کې فرمایي، رب العالمین ورته په خوب کې فرمایي، وی دغه سندرغاړي له زما د محبت زیری ورکه، زما د محبت زیری ورکه. نو هغه ورته وایي چې تاله د الله د محبت زیری در کوم. نو هغه مو جړل او عبدالله بن مسعود مو جړل. نو چا ورته وی عبدالله بن مسعود ته ولې جاړئ؟ وی چې د خدای دوست جاړي نو عبدالله به ورسره نه جاړي. ویهدي الیه من ینیب. نو رب العالمین ته چې څوک هم انابت کوي که نه، الله ورته بیا د خپل ذات ته رسېدو لاره ښیي. الله یجتبی من یشاء من عباده ویجتبی الیه من ینیب. نو دا اخیری یو وجه دې آیت کې رب العالمین ځکه ذکر کړې ده چې موږ په دې مکلف شو. ورونو د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې د الله ذات ډېر مهربانه ذات دی. دا کافران ټول لګیا دي او د خدای دشمني کوي. څوک وایي خدای له زوی دی، څوک وایي خدای له لور ده، څوک وایي خدای محتاجه دی، څوک وایي دا باران فلان کې بوت کوي، څوک وایي دا زوی فلان کې بوت را کوي، او سره د دې رب العالمین ټولو له روزي ورکوي. زما چې معمولي غوندې بعضې وخت کې مونږ دا ظالم سړي ووینو که نه، چې مره که زور مې پیدا شو چې د نن خدا مری خفه کړم، لیکن خدای د ستا نه مخکې ویني. دشمني خدای سره ده، تا له پې غصه درځي، لیکن الله ورته صبر کوي. الله صبر کوي. د الله نه په خپلو بندګانو مهربانه ذات بل څوک نشته. یو حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی مور چې څنګه په خپلو بچو مهربانه ده، د الله رحم په خپلو بندګانو ردی نه زیات دی. ورونو مونږ کې انابت نشته، مونږ کې پروردګار ته رجوع نشته، الله ته رجوع کې. انابت دا مطلب نه دی چې د خپل ډوډۍ مخوره او روزګار هم مکوه، نه، خپل دکان هم کوه، خو لیکن هغه دکانداری کې الله مخه پکوه، الله ته ځان مایل کا. خپل روزګار هم کوه، هغه روزګار کې الله ته ځان مایل کا. خپل نوکریم کوه، مونځ پکې ټیم راغی نو خپل مونځ دې کوه. فضول مه کېنه، خپل دکان کې ګاټ دې نشته نو الله الله کوه، تسبیح باندې لا اله الا الله وایه، الله یادوه. گاڑی کې روانې فضول خبرو نه څه جوړېږي، ذکر کوه، لا اله الا الله وایه، درود شریف وایه. خپله زمینداري کې نو خپله کار هم کوه که نه، او بخوال هم کوه، نو د الله په نوم خو ستا لاس او خپې ستړي کېږي نه، ورسره خپل خدای م یاده. دې ته انابت وایي. انابت دا مطلب نه چې دنیا روزګار پرېږده او بچي پرېږده او واده مه کوه، نه، دا د انابت مطلب نه دی. د دنیا د روزګار سره سره الله مه یېروه، د دنیا د کاروبار سره سره الله مه خفه کوه او الله ته ځان راجع کړه. نور قسم په خدای که د الله نه زیات مهربانه د انسان خپل مور او پلار په خپل بچي نه دي، څومره چې الله مهربانه دی. نو رب العالمین ته رونو انابت وکړئ. او ګورې زه درته اوس ویم زمونږ دا دور ګوره ډېر د خدای د قهر او د غضب دور دی. داسې د فحاشۍ او د بېدینۍ سیلابونه روان دي که نه، لکه سیند کې یو لوی سمندر دریاب په تیزۍ کې یو مضبوط سیلاب رواني، داسې د فحاشۍ، د بېدینۍ، د ډمتوب او د دین نه د لرې کېدو دا سیلابونه روان دي. د دې دپاره بس یو علاج دی چې هغه انابت الله، خدای پاک ته رجوع کول، عالمانو صالحانو نه دعا غشتل، د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک مبارک صحابي دی. دی مسلمان دی او مور کافره ده. خپل راځي حدیثو کې راځي چې ابو هریره رضی الله عنه وایي زه مسلمان شم
او زما مور کافره ده، امي راغبه ده د ایمان نه. نو مور به وهه چې د خپل زوړ دین ته واپس شه. د به مور یې داسې نه کوم. نو چې دی به کور ته لاړ نو مور بسې سپېړه وویسته، نو دی به واپس د کوره راووت. نو یو ځل کور ته لاړ نو مور ورته چوکه ونیوله، وی تا ته زه ویم چې دا نوي دین پرېږده، ستا د پلار او ستا زما دین چې کوم دی، زما د نیکه او د نیا دین حقه به قبلې، نن دی نه پرېږده. نو دی غریب تی بار راووته، نو هغه ورپسې د کور نه بار را په منډه شوه. نو دې تی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک له چې څنګه راغی نبی علیہ السلام دقسې محراب کې ناست دی، یعنی په مصله ناست دی، په خپل ځای ناست دی، داسې به ووایو چې ناست جناب دی په خفګان راغی. حضور پاک وی ولی ابو هریره وی صاحب زه درته ویم چې زما دې مور له دعا وکړه او ته وله دعا نه کې. هر وخت مې وهي او ما ته وی چې د خپل زوړ دین ته دې راشه، او سې بیا ووالم او راو تښتېدم ته. وی هغه دې صاحب را پسې را روانه ده، هغه بوډۍ را پسې دلته ستا مخکې را روانه ده، ته دعا نه کې. دغسې نبي علیہ السلام له په خپلو لاسونه یې غېښودي دي. حضور پاک لاس اوچت که، یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کې. دوی وکړل چې دوی وکړله وی صاحب دقه دې راله، دا خو د حضور پاک دعا ده. هر سره یې ډغره وواله چې څنګه راله. نبي علیہ السلام ورته وی بد حق دک ودرېدله، وی څنګه راغلې؟ لږه غلی شو. د ابو هریره مور څنګه راغلې؟ کوټه کې وغورځو، وی د الله رسول د اسلام په نیت راغلی دی له چې دا بچي و هم واپس خپل زوړ دین ته واړو، خو چې د حضور پاک دعا خدای د هغې دپاره قبوله کړه. وی اسلام ته راغلی، کلمه شهادت یې ووی، واپس کور ته مسلمانه لاړه. الله یجتبي من یشاء من عباده، د خپلو بندګانو نه بعضې غوره کوي، منتخب کوي. نو د غوره کېدو دویمه وجه څه ده؟ هغه دعا ده، دعا. او یو بل مثال به درته د حضرت عمر فاروق هم درکم که نه رضی الله عنه. تاسو یې واقع اورېدلې ده، صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایت وکړه. شکایت یې وکړه د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو، د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو. څوک دی؟ وی یو دغه دی د حضرت عمر دی، عمر ابن الخطاب، او دویم عمر ابن هشام دی، ابو جهل. ډېر زیات په تکلیف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته لاسونه پورته کړل، خدای ته لاس اوچت کړل، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کړه. د ده عمر نوم دی، د هغه عمر دی، دله یې غلبه ورکړه. دې دوه عمرو کې عین میمرې د دواړو نوم کې راځي. یو عمر دی عین پیش دی، زما څه ورته وایې پیخ چې تاسو ورته وایې، او د میم زور دی. یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندی چې تاسو ورته وایې. نور ماده یوه ده، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدایا اسلام له په دې دوو عمرو کې په یو غلبه ورکړه. دعا وشوه د شپې نه. حضرت عمر په لاره روان دی، میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف. سبق همدا عمر پاسې یاره وی تاسو اسې اخوا دې خوا کوئ، زه دې ورلم او کینې لږ ساعت پس کې به د دغې هلک د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته، د هغه سر به تاسو د مجلس کې پروت وي. تاسو هسې قوم نه یریږو، څوک وایي او څوک وایي کلي به یې څه وایي او څوک وایي خاندان به یې څه وایي او څوک وایي دا خو دشمني را په غاړه کېږي، دا په یره نه کېږي. دغه دې لاړو، توره یې واغېستله، یو صحابي وله مخې له ورغی، عمره څه کې؟ یاره د نبي علیه السلام نوم یې واغېست. وی د هغه نه خلک تنګ دی، د وی عقیده خوری، او بس نن یې نه پرېږدم، نن به یا زه مرم او یا به یې سر وړم مجلس ته کافر ملګرو ته. پټ مسلمانو د ته غږونه پټ مسلمانو. وی عمره نه شي وجلی، مه کوه ګورې لوی قوم یې دی، ځان له دشمني مه ګوره. وی نه نه یې پرېږدم، وی ګوره نه شي وجلی، زه درته ویم که نه په قله. بس وی تم جوړ د هغه په مذهب یې، وی ما پرېږده ورشه خوره واوښې دی وګوره پیغور یې ورکړه. هغې د هغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده، نو کور دې قابو که ډیوې پسې مه ګرځه. لاړ خور کر، چې خور کره لاړه دروازه یې وډبوله، دننه یې د قرآن شریف اواز اورېد. او دا خبره خو ټیک ده،
دا خو واقعي چې د دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسېدلې ده. دا څه وشو چې دروازې وواله چغې وواله نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی. نو دغه وخت کې ردي یو استاد و حضرت خباب رضی الله عنه، هغه ورته قرآن خو دروازې ځان پسې بنده کړې وه. هغه ته یې ویل ته زغال ډډې ته شه، زه پیشه او مونږ پیشه او زمونږ کار پیشه، خو ته پردې زه په تا ګزار ونه کړي. دی خورې مو دی اوخې دی. هغه غریب یې کوټه کې دننه پټ که، دی چې څنګه راننوت اوخې سره په پرده ونه شو. ښه ته مسلمان شوې، صابي شوې، بېدینه شوې، زما خور دې بېدینه کړه او صابیه دې کړه. نو دا خور ولر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي، جوړه کوي، صلح کوي، جګړه ختموي. چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې، نو عمر له خو غوسه ورغلې وه، څپېړه اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ وواله. خو دومره مضبوط غوزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوته. دومره مضبوطه څپېړه وه. بس همدا عمر خور وه، جذباتو کې وه. هغې ویل چې څه دې خوښه یې کوه، بلکل زه مسلمان یم او زما دا خاوند مسلمان دی، موږ مسلمانان یو. وی ښه تاسو اسلام راوړی دی. بس دقې وخت کې دیم حق دک ودرېده. وی دا تاسو څه ما ته ووایه؟ وی موږ درته نه ښایو، ته خو پلیت یې، موږ پلیت له نه ورکوو. وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته یې وښایه. وی نه. حضرت خباب پیش و چې معامله بدله ده، بېګاه حضور پاک دعا کړې ده، معامله بدله ده. هله کوټې نه راووت. وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه، زما د قسم د الله په دا دي چې بېګاه ستا دپاره الله ته ژړلي او دعا یې دله کړې. بهله نور هم نرم شو. وی ګورې ماله دا پاڼې راکې. وی نه. وی څه وکړم؟ یو لامبه. وی لمبل او پاڼې والا ورکړل. د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې ولیکل هغې ورته مخامخ کړل. اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری. زه الله ما مال شریک نشته، زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه. وی دی معبود نبی علیه السلام. حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و. نبی علیه السلام لی بوت. هلته پراپګنډه شوې وه، لوی دغه شوی و چې عمر را روان دی او د نبی علیه السلام په مرګ پسې را روان دی. نو صحابه ډېر زیات پریشان و چې خدای پاکه دا څه چل به هسې نه راشي او دغه ونه کي، دا غدار ونه کي چېرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده. دې کې دروازه ووهلی شو چې ورغې څوک یې؟ فلان کې د عمر هغه اوښې دی ورسره. حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردن نه شو. حضرت عمر وردن نه شو، توره خو ورسره ده. صحابه وی صاحب دغه دې راغی. قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه مونږ بل نه دي لیدلی. یو صحابي ما رأیتو اشجع منه، دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلی. صحابه ته تاسو کښېنئ او په خپله وی که دې په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته وویم، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دې دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلي؟ وی صاحب د اسلام په نیت. اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. په ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی، په هغې کې شته عجیبه نکته ده، عجیبه ټکې دی. هغې کې داسې دی چې استبشره ملائکة السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر. مبارکباد دی هلته فرشتې یو بل ته تر غاړه وځي، یو ته مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک. د خوشحالۍ زیرې دي اسمان کې، لکه دلته یو کار وشي او مسلمانان یو بل له زیرې ورکوي او خوشخبري ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر. د اسلام د عمر باندې هغې یو بل له بشارتونه ورکوي. خدای هغه مسلمان که. دا په څه باندې؟ الله یجتبي من یشاء من عباده. بعضې بندګان وي زه غوره کم، دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم،
د ګندګۍ او د ګناهونو نه یې راوباسم، د مخلوق نه یې وباسم او ځان ته یې رانږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو. دا دوه مثاله شو. دریم څه شی دی؟ دریم هم درته وویم. دریم هغه د نیکانو خلکو سره دوستانه تعلقات. باید سړي ډېر ګناهګار وي، باید سړي لمونځ هم نه کوي، خو د نیکانو سره او د صالحانو سره دوستانه وي، د هغه مجلس ته ځي راځي. د هغه نیک سړي، د هغه عالم، د هغه بزرګ، د هغه نیک سړي د هغه مجلس او د دوستانې د وجې نه په هغه اثر وشي او خدای پاک یې غوره کړي. د هغې مثال هم درته ښیم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق عمر د 14 کاله دی او د حضور پاک عمر 18 کاله دی. 2 کاله د دواړو په عمر کې فرق، همزولی تقریبا. او دوستانه ده، دا لکانې دوستانه ده، د یو کلی دی، د یو علاقې دی. قوم جدا دی، د حضور پاک قوم بنو هاشم دی، د هغه قوم بنو تیم دی، هغه جدا قوم دی، خو بس دوستانه تعلقات دی. یو زمانه کې د حضور پاک عمر 18 کالو او د 14 کالو د تجارت په غرض شام ته لاړ. ابوبکر خلک به تجارت پسې تلل. د په شام کې یو خوب ولید، خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دی. چې خوب یې ولید، هلته یو پادري ته خوب بیان کړ، د عیسایانو مشر و. وی دغسې خوب مې ولیده. وی ښه؟ وی او. وی ښه د خوب تعبیر دا دی چې یبعث فی قومک نبی، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کیږي. یبعث فی قومک نبی، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کیږي. او ابسی کنت وزیره فی الدنیا وخلیفته بعد وفاته، ته به په دنیا کې داغه وزیره او داغه د وفات نه پس به داغه خلیفه. دا د خوب علی وته وي. کنت وزیره فی الدنیا، داغه وزیر به په دنیا کې، وخلیفته بعد وفاته، داغه د وفات نه پس به داغه خلیفه. نو کتاب لیکي چې فاثرها فی نفسه، ابو بکر دا خوب پړه کې پټ کړ، اچھا ته غږ ونه کړ دی خوب، بالکل ځان سره پټو ساته چې څه به کېږي. چې کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه، لومبی راغی حضرت ابوبکر صدیق ته دعوت ورکړه. ابوبکر ماله خدای پاک نبوت راکړه، ماله پیغمبري راکړه. ګوره د هغه دوستانې تعلقات او اثر ته اوس ګوره، نور هېڅ هم نشته. وی ښه ډېره ښه ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زما ملګري او ما ته معلومې د ماشوموالي نه مو یو ځای ژوند تېر شو. دا هغه وخت دی چې د حضور پاک عمر 40 کاله دی او د ابوبکر 2 کم 40 کاله دی، 2 کاله کشر دی. وی بالکل ما ته معلومې، زما در باندې ایمان دی، هېڅ مسله نشته. خو هسې یو تپوس ته نه کوم، ما الدلیل علی نبوتک، ستا په نبوت دلیل څه دی؟ د نبوت یو دلیل خو دې راته وښایه چې څه دی. حضور پاک ورته فرمایي وی الرؤیا التي رأیناها بالشام، رأیتها بالشام، وی هغه خوب زما د نبوت دلیل دی چې تا په شام کې لیدلی دی. نو ورپاسېده، فقام الیه کتاب کې راځي، حضرت ابوبکر صدیق ورپاسېده، واعتنقه، او حضور پاک سره ورترغاړه، معانقه ورسره وکړه، وقبله فی ما بین عینیه، د دواړو سترګو په دا منځ کې دلته ښکل کړ حضور پاک. قبله فی ما بین عینیه، د دواړو سترګو دلته کې ښکل کړ. او یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مسلمان شو. نو یو ټکی مې یو کتاب کې ولیده، یو ډېر لوی عالم دی د دې کراچۍ او ډېر لوی بزرګ متقي انسان دی، حکیم اختر صاحب، الله دې وله شفا ورکړي، روغ صحت ته الله ورکړي. هغه یو کتاب کې مې عجیبه نکته ولیده، هغه لیکلی دی، ډېر عجیبه نکته ده. وی واحد حضرت ابوبکر صدیق دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه پس هغه په تندي ښکل کړی دی، واحد. او واحد د ابوبکر صدیق دی چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو او دنیا نه رخصت شو، نو بیا هم په تندي د پاسه ښکل کړی دی. بخاري شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو بعض صحابه باندې عجیبه کیفیت راغی. حضرت علی رضی الله عنه بے ہوش شو،
حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو، خولې نه خبرې نه وځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالکل دماغو کار پرېښود او توره یې واخېسته او دقسې په منبر کېناست او اعلان یې وکړ. وی خلک وایي چې نبي علیه السلام وفات شوی دی. دا خو منافقان دي چې چا دا خبرې شروع کړې دي. هغه وفات نه دی، کو هغه تللی د الله ملاقات لا، څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی او واپس به راځي. او چې څوک هم وایي چې نبي علیه السلام وفات دی، زما په دې توره به د هغه منافقانو نه سټونه وایي چې هغه غم نه شو کولی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق راغی، چې راغی بس نور خلک یې پرېښودل او نیغه د نبي علیه السلام کوټې مبارکې ته ورننوت. دا خو د لور کوټه وه، د بی بی عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کوټه وه، هغې ته ورننوت. چې څنګه ورننوت کوټې ته او حضور پاک یې وکت. بخاری شریف کې حدیث دی، په نبی علیه السلام مبارک د مخ نه څادر لرې که فقبله فاکب علیه وقبله، پې ور پرېوته او ښکلې او ورته څه وایي طبت یا حبیبی حیا و میتا، ای زما دوستا په ژوند څه ښکلې وې او د وفات نه پس څه ښایسته ښکلې. نو ښکلې نو د حکیم اختر صاحب دامت برکاتهم دا نکته عجیبه نکته ده چې د نبوت میلاوېدو نه فورا پس چا ښکل کړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او د دنیا د رخصتۍ نه پس بیا چا ښکل کړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو حضرت ابوبکر صدیق ته رب العالمین ایمان ورنصیب کړی دی. پس یې نصیب کړی دی د نبی علیه السلام د دوستانه تعلقاتو په برکت باندې. دوستانه تعلقاتو نو د الله د نزدېکت بل سبب دوستانه تعلقات دي. بل سبب یې څه دی؟ او دا دواړه ډېر مبارک دي جناب. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق، دواړه دونه مبارک استی دي. سوچ کوم زه هغه ځای کې دفن دي چې کوم ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن. او مسله د دین داسې ده، نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د کم انسان خوره چې د کم ځای نه اغشتلی شوي د قبر به هلته وي. د دې خبره ځان پوه کړې چې کم سړی کم قبر کې څه ملي که نه، د خوره د اقه ځای ده، د اقه ځای د خوره ده، نو هغه ځای ته رب العالمین رسی. نو زه ویم د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر د دواړو خوره د کم ځای ده؟ د حضور پاک د ګاونډ د اقه ځای خوره ده چې کم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک آرام کوي. خوا کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق آرام کوي، خوا کې ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آرام کوي. نو چې کومه د حضور پاک د ګاونډ خوره ده، رښتیا ووایه هغه خوره به بهترینه که بیکاره وي؟ بهترینه خوره. دغه خاورې نه چې کوم خلق پیدا دی، حضرت ابوبکر او حضرت عمر، هغه د دې قابل نه چې موږ د هغې په شان کې ګستاخي وکړو. او جناب ابوالورد په مناقبو کې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر په مناقبو کې یو روایت تیر شو، هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت په ورځ به موږ دقسې د قبرونو نه پاسو. دا یو پیشنګویي شوه د حضور پاک مبارک. او وی د هر پیغمبر وزیرانی، وی زما په دنیا کې چې کوم وزیران دي هغه ابوبکر او عمر دي، او زما په آخرت کې عالم بالا کې چې کوم وزیران دي هغه حضرت جبریل او حضرت میکائیل دي. نو حضرت ابوبکر صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوستانی د وجه نه الله ته خوښ شوی دی. بل څه شی دی؟ بل محبت ته، محبت مینه. د محبت د وجه نه او د مینې وجه نه خدای پاک بعضې خلک نږدې کوي. الله یجتبی من یشاء من عباده. نو د الله د غوره کولو او د نږدېکت بل سبب هغه محبت دی، هغه مینه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. او د هغې یو مثال مې درله درکړم، د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه. ماشوم بچی چا د مور پلان نه تښتولی دی، یو په یو خرڅوي، بلې په بل خرڅوي، بلې په بل خرڅوي. اخره کې په مکه مکرمه کې خرڅ شو. حکیم ابن حزام واغشته او حضرت خدیجه ته وقف کو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وقف کو. هلته به مور جړل، ځکه دی خو غلام نو، مریی نو، چا تښتولی و، نه مور به یې جړل. او چې کله بنورو
دا مور به نور ته ولاړه وه، وی چې زما بچی به دې وخت کې کم ځای وي، نور به پرې لګي او که به نه لګي. او چې کله به باران شو نو دا مور به ولاړه وه، یاره چې زما په دې بچي به دا باران لګي او که به نه لګي. او د سر ویښته به یې ښکل او جړل به یې ورپسې. چېرته حج له څوک راغلي و دا ځای دې ولید، ورته وی تا پسې خو مور جاړي، ته دلته چا سره؟ د فلانکي سره. هغې چې واپس لاړل په مور یې وله زیری وکړه، مبارک شه ستاسو هغه بچی مونږ ولید او صحیح م کو په مکه کې د فلانکي سره. ډېر خوشحاله شو، ځان سره بلا تحفې تحایف کړل. د یو ورور د جبله ابن حارثه هغه راغی، ورسره ترونه هم دي، نور خلک هم ورسره دي، رالل مکې ته. دی خپل رور پسې راغی چې دا رور به بوځو. چې راغی تپوس یې وکړه د نبي علیه السلام، وی دغه ځای کې دی. ورغی حضور پاک ته کېناستل، تحفې تحایف یې راوړي دي او د نبي علیه السلام ډېر د صفتونه کوي. صاحب تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک کې او د بیت الله خدمت کوئ او تاسو د زمزم خدمت کوئ او تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کوئ. حضور پاک په پیښ شو، وی مرګرو مقصد هم څه دی؟ مقصد راته ووایه. وی زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ یو بچی دی، غلام نه دی، هغه چا تختولی دی او خرڅ کړی دی، تاله را تاسو له راغلی، مونږ هغه پسې راغلي. اور څومره پیسې چې ته غواړې مونږ به یې تاله درکو، خو ته مهرباني وکړه دا ماشوم مونږ له راکړه. مور یې ورپسې جاړي او مور یې ورپسې شعرونه هم جوړ کړي، جړا کې به هغه غزلې وې، هغه شعرونه او مرثیې به یې د بچي پسې وې. حضور پاک ورته وی دا خو څه لویه خبره نه ده، دا خو ډېره وړه خبره ده، زه به یې راوغواړم که تاسو یې پېژندې او ته د سره بې پیسو ستاسو دی، 1 روپۍ در نه خیراتي ستاسو دی. خو ګورې یو خبره ده، که در سره ته نه نو موږ بنو هاشم قوم په زور ګورې څوک نه شړو. په دې فیصله کوئ را سره؟ هغې بلکل، هغې مطلب دا چې موږ ته د مور هغه جړا یاده کړو او موږ وویني نو دلته د غلامۍ په ژوند څه کوي؟ هلته کور دی، هلته ځمکه ده، جایداد دی، مال دولت دی، خامخا به را سره دي. بلکل دا شرط منظور دی. نبی علیہ السلام مبارک زید ابن حارثه پسې څوک ولېږل او راوستل. ورته وی زید دا پیژنې؟ وی یو صاحب. څوک دی؟ وی دا مې ورور دی. دا بل پیژنې چې و پاسې نه داسې په دوکه څوک بونه دي او بیا خرڅ نه کړي؟ دا پیژنې؟ وی یو څوک دی، تره مې دی. دا پیژنې؟ او دا زما پلان کې رشته دار دی. ښه بچې دا تا پسې راغلي دي او دې تا بوتلل غواړي او ستا مور د تا پسې ډېره زیاته پریشانه ده، ډېره زیاته در پسې خفه ده او جاړي او په نورونو په بارانونو کې در پسې جاړي. نو زما له طرف نه تا ته مکمل اجازت دی، 1 روپۍ په بیه ستا نه غواړم، 1 روپۍ نه غواړم. که ته دوی سره ځې مهرباني وکړه ورسره لاړ شه. زید ابن حارثه په ژړا شو، وی د الله رسول ته ما شړې؟ وی نه شړم خو دې نه، خو مور در پسې جاړي، د مور ملاقات له به لاړ شئ. وی دلته نه ځم. ارور ورته وی دا څه کې؟ د غلامۍ ژوند خوښې؟ دلته غلامې او ازاد ژوند پرېږدې او مور پرېږدې او پلار پرېږدې، حارثه د پلار د پلان کې پرېږدې. سادهګانو وی ماله د خدیجې په شان مور خدای را کړې او ماله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پلار خدای را کړی دی او ماله د بیبي فاطمې په شان خویندې خدای را کړی دی. تاسو څه سادهګان یې، د دنیا په یو نعمت دا غېږ نه پرېږدم. زه د مور ملاقات له به زه راشم څه وخت، لیکن دا دی چې ته پرېږدم، دا غلامي ده او سرداري ده، دا چې ته پرېږدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا اعلان وکړ، وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی، نن نه پس به چې زید ابن محمد، زید د محمد زوی، دا زما بچی. داسې نعمت یې وله ورکړ، انعام یې ورکړ. ورور یې وایي عجبله، وی هغه وخت خو مونږ وی چې زمونږ دا ورور ډېر ساده دی، غلامي یې خوښه کړه او ازادي یې خوښه نه کړه، پردی وطن یې خوښ کړه، خپل وطن یې خوښ نه کړه، مالداري پرېښوده، غربت یې خوښ کړه. وی وروستو راته پته ولګېده چې قسم په خدای زما ورور زید هوښیار و، مونږ قمقل وو. هغه یو غېږه خوښه کړه. په قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته، د یو صحابي سوا د ده نه، او په ډېر بهتر انداز کې نوم ذکر شوی دی، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. قرآن شریف کې دقه یو صحابي نوم ذکر دی، په خو الفاظو سره الله ذکر کړی دی، زید ابن حارثه. دا د څه د وجې نه؟ دا د محبت د وجې نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ساته، الله ځان ته خوښ کړ. دونه خوښ شو رب ته، پروردګار ته، چې پرون زموږ یو حدیث تیر شو
د بچی دی اسامه نومې دی د کوټې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او رنګ هغه د زید ښکلی و د اسامه تک تور و د رنګ نه او په د نبی علیه السلام په دې خپه باندې ناست دی او حضور پاک ولا په خپله قڼې پاکوي بی عایشه ورته وایي صیب دی مال راکه چې زه وله قڼ پاکم وی نه عایشې زه به وله پاکوم احبیه دې ماشوم سره مینه کوه فانی احبه د سره زما مینه ده زما خوښ دی د هغه زوی سره د حضور پاک دومره مینه وه دا د محبت وجه ده نو بل سبب محبت او بل سبب یې څه دی بل قرآن کې الله په خپله ذکر کوي الله یجتبی من یشاء من عباده ویهدی الیه من ینیب دا ما چې کوم سببونه ذکر کړل دا الله نه دي ذکر کړي او دا یو ذکر کړ هغه انابت الی الله ته رجوع دی بل سبب دی اوس الله دا انابت د هغې مثال هم درته ویم دا انابت ذکر کوي یا نور نه ذکر کوي ځکه په نورو موږ مکلف نه یو په دې مکلف یو چې موږ الله ته انابت څه الله ته لږ غوندې رجوع کول الله ته سر لږ غوندې ښکته کول نو چې کم سړی الله ته سر ښکته کي یهدي الیه من ینیب نو الله فرمایي د ته به م لاره ښیم په صراط مستقیم به ور برابروم او چې په صراط مستقیم مې برابر کو نو غوره به یې کم کنه منتخب شو وروسته د یوسف علیه السلام رونه دي 12 بچي دي د یعقوب علیه السلام 12 حضرت یوسف علیه السلام او د هغه بل کشر ورور دی بنیامین دا د یوې مور نه دي دا نور جدا دي حضرت یوسف علیه السلام خوب ولید او د پلار دی خوښ و نو غیر اختیاري ته ورکه د یو پلار یو بچي سره مینه زیاتی او بل سره کمی نو په دې الله نیول نه کوي قصدن به داسې نه کوي بچو ته په فرق به نه ګوري ټولو بچو ته په یو نظر به ګوري خو بعضې وخت کې یو بچی د غیر اختیاري پلار ته ډېر خوښي او مور ته ډېر خوښي نو بغیر اختیاري کې د انسان د وس نه باري په هغې نیوکه نشته نو د یوسف علیه السلام کې خو الله حسن هم پیدا کړی ډېر لوی حسن ځکه چې حضور پاک فرمایي نیم حسن د ټول مخلوق الله ورکړی دی او یعقوب علیه السلام پیغمبر دی ممکن د الله تعالی دام هغه ته په زړه کې اچولي چې د نه به خدای پاک یو لوی نسب د پیغمبرانو پیدا کوي بهر کیف یو خوب ولید حضرت یوسف علیه السلام پلار ته خوب بیان کړ یا ابت انی ارا څنګه دی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین 11 ستوري او نور سپومې لیدلې چې ما ته سجده کوي بس یعقوب علیه السلام پرې پلار دی او پرې پوه شو وی بچې ګورې پام کوه دا خوب چاته ونه وی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین بچې ګورې د نور ورونو ته دا خوبونه اوس به د سره حسد پیدا شي وی بچې ښه مونږ به دته سجدې کوو سجدې مطلب دا چې دی به عزتمند دي او مونږ به د مخکې ذلیله یو دی به په کرسی ناست دي مونږ به ورته لاندې ناست یو ګورې شیطان لوی دشمن دی لوی دشمن اوس به ستا او د دې وروڼو منځ کې دشمني پیدا کړي بهر کیف هغه خبره خوره شوه چې خوره شوه نو د هغې په زړه کې خو د یوسف علیه السلام سره اسم بغض و حسد و ورسره کینه وه ولې کینه وه او د پلار دی ډېر خوښ دی او موږ یې هغسې نه یو خوښ پلار د سره ډېره مینه کوي موږ سره هغسې مینه نه کوي او چې لا دا خوب شو چې ښه دی به دونه مرتبې ته رسي چې موږ به هم دته ټیټ پاس کېږو او زموږ مور او پلار اب هم دته ټیټ پاس کېږي نو خپل منځ کې سره میټینګ وکړو یو ځای شو میټینګ یې وکړو څوک وو دې مسئلې سره څوک وو نو ګوره شیطان خو لګیا دی که شیطان خو بیا چل ول کوي که نه اخو معمولي حرکت کوي وسوسې چی شیطان زړه کې دا وسوسه ورته واچوله چې دا یوسف د مخه لرې کړې خبره به خلاصه شي که دې نه مخې نه لرې کړه نو د پلار هغه ټول محبت به تاسو سره شي او که دې د مخه لر شو نو بیا به ستاسو هغه ګیله به هم ختمه شي چې موږ به دته سجدې کوو او دته به ټیټېږو مسله به خلاصه شي څه چل ورسره وکړو
پی به داسې چل به وکړو چې دې د پلار نه څه په بانه باندې بار وباسو وجنو به مړ به کړو. دا فیصله وکړله. رالل پلار ته بابا مونږ خدای اراده کړې ده بار وځو او مونږ به منډې ترړې به ووایي او دغه به وکړو سیل صفات به وکړو او دا دغه راکه دا یوسف راکه چې دیم بوځو ځان سره او دی به هم اولوبو او خوشحاله به شي ځنګل ته ځو سیل کو ښکار کو. پلار ورته څه وایي انی اخاف علیه ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچی یریږم دا علاقه د شرمخانو نه ډکه ده دا ځنګل ټول د شرمخانو نه ډک هسې نه تاسو په خپلو لوبو ټوقو کې مصروف یې دې نه شرمخونه خوري رکوټې دې کشل نه بابا داسې چېته کېږي ته بېغم اوسه مونږ به د حفاظت کوو او د به خیال ساتو او چې بس ډېره ښه ده. یعقوب علیه السلام وی زه بچی بویه ځیم دې د پلار په مخ کې واغېښتو چته یې کړ د پلار په مخ کې به یو د یو د اوږې نه اغېسته بل به د بل د اوږې نه اغېسته یو به د یو نه اغېسته خپله او بیا بل به د بل نه اغېسته خپله او بیا ځان سره یې بولي چې بویه ته هلته خو سره مشوره کړې وه میټینګ یې کړی و. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو زوړ کوي شال په هغې کې یې وغورځو چې راشه په دې شال کوي کې به یې وغورځو بس په خپله او پکې مړ شي مونږ به ترې خلاص شو. نو چې دې کله غورځو نو دې غریب به دې خپو پورې نښتېده. اسان کار ډېر ګران کار دی اماشوم دی خپل حسد ګوره د حسد نقصان ته ګوره څومره نقصانات یې شو. یو نقصان دا شو چې د پلار ړې ودړدو یو دا شو د پلار ړې ودړ خپې. دویم نقصان صله رحیمي قطع کړه. دریم نقصان یې څه شو د ورور د مرګ اراده وکړه د قتل ګناه شو کنه نکه ضروري کوي ته غورځو خو د قتل ګناه شو کنه دا درې ګناهونه خو خطرناک شو. نو چې څنګه یې وغورځاو نو هلته کې جبریل علیه السلام ورته ولاړ دی هغه کلک راونیو. الله چې کومه فیصله کړې هغه څوک بدلولی نه شي. قمقلو سادهګانو تېر کله خوب یې ولید او پلار ولا د خوب تعبیر او استجلاسې به کېږي نو تاسو په هغې کې رکاوټ کوم ځای جوړېدی شي. جبریل علیه السلام او جامې هم تېستلې وې جامې یې تېستې وې نو جبریل علیه السلام څه چل وکړه هغه ولا یو خشته کمیس ته ریخمو په غاړه کې ور واچو او کلک یې ونیوه او د کوي په ویښ کې په یو تیږه باندې کښېنه. دوی چې ښکار وکړه ښکار او د هغه ښکار هغه وینه یې راواغېسته او هغه کمیس یې پکې ومنډه او بعض علما له ادم وایي چې یو شرمخ یې ګیر کړ او هغه کې پړي واچول او هغه یې راوست پلار له. بعض علماو دا هم لیکلی دي چې راوسته یا ابانا اے بابا منگا منډې ترړې والے څنګه د یتمیر شو. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. من خلوب کولې غشم بیشتل منډې والے ترړې والے یوسف هم خپل جامو سره کېنو چې تماشا کوه چې رالو شرمخ وړه دې کمیس ته وګوره د وینو ډک او که مونږ ډېر رښتیا درته وایو بابا ته زمونږ خبره نه منې نو. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل هغه خلک وایي دروغجن عقل نه وایي دروغجوړ عقل نه باید پارسیبان وایي دا د عقل نه دا سوچ یې نو کړی چې شرمخ دې وجني او نو کمیس بروغي کمیس بشلیدلی نو کمیس یې روغ واغې شلیدلی نو. یعقوب علیه السلام ورته وایي وی بچو ډېر هوښیار شرمخو چې زما دوی ملک د هغه غوښې وخوړه او کمیس یې ترې روغېستی دی ودې خو پوه شو دغه ځای کې داسې غلطي شوې او چې بعض علما کوم چې شرمخ یې راوستی نو یعقوب علیه السلام شرمخ نه تپوس وکړه انت اکلت ولدي زما بچی تا خوړلی دی زما بچی دی ولې خوړه شرمخ فورا اخو یعقوب هم خو پیغمبر دی پیغمبر خو موجود دی
فوراً گویا شو وینا پمون الله د پیغمبر غوښې خوړل حرام کړی دي مونږ غوښې د پیغمبر نشو خوړل او دی هغې د پاسه قسمونه خوړل دي دا شرمه خبره منې او زمونږ نه منې او مونږ ته قسمونه خورو او شرمه خوړلی دي قسمونه خوري الله څه کوي الله یو قافله په لاره تلم قافلې والا د اوبو په تکل کې ګرځېدل بل ځای کوي نو دغه کویله راله بورقه یې ورښکته کړه چې څنګه یې بورقه ښکته کړه یوسف علیه السلام بورقې پورې ونښته چې بورقه یې راوچته کړه یوسف علیه السلام ور پورې ونښته خوشحاله شو او دا خشته ماشوم دا ښکلی دا خو به مونږ له بلا پیسې وکړي قصه د پوره واقع درته نه ویم خو صرف په خپل مقصد له راځم بویه ته او په مصر کې خرڅ کړه الله څه چل وکړه الله هغه یوسف علیه السلام د مصر بادشاہ مقرر کړ د مصر بادشاہ دی دلته یعقوب علیه السلام جاړي بچی پسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم الله قرآن شریف کې وایي چې سترګې تکې سپینې شوې ړندې شوې او دا زړه به هر وخت به الله ورته نور ویلي نور دې خبر او دې ته پته و چې د ما بچی جمدی دی ما سره به ملاقات د بچی کېږي خو چې خدای خبر کله به کېږي څه به کېږي او په کم وطن کې وایي زما زوی څه به کوي او څنګه به ملاقات کېږي دې کیفیت نه خو نه دی خبر راغی د مصر بادشاه شو علاقه کې قحط راغی چې قحط راغی خلک بغلیره تلل مصر یعقوب علیه السلام دی بچو ته بچو زه کنه تاسو نو مصر دی بادشاہ لړ شو لګه غلط راوړ دی لاړ دغه یوسف علیه السلام بادشاہ دی خو پیژنې خو نه دی خو ځا به سبا مړی چتا اس پته نه لګي کم خو دې کم نه په ذهن کې تیریږي چې هغه بادشاہ جوړيږي دی او تکې ناستل مونږ لغاله راک هغه پیژندل دی نه پیژندل یوسف علیه السلام پیژندل قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وی پیژندل او قرار ته ودا سیو کې چې د دوی له غلم ورکه او چې دا کمی پیسې مې سي وروړي کنه دا وته واپس په بوجو کې بند کی او مقصد پکې دا دی چې دی واپس لاړ شي او چې بادشاہ په ډېر خسړو نو غلې ته خدار چاله کېږي دوباره براشي لعلهم يرجعون نو غلې ارسه ولا دکل خو یوسف علیه السلام متسوي وی څوک سور وړای چې غله درکم وی چې زمونږ یو ورور مړ د شر مخ تختولی دی او بل یو ورور هم دی په کور کې ماشوم دی هغه د هغې مړ ورور دی نو هغې باندې مې پلار هغه د مړ ورور مینې ماتوي نو مونږ 11 وروڼه یو وی ښه د 11 د هغې روري سم در کوم چې هغه تاسو په کور کې پرېښې دی بنیامین هسې نالکه دروغ نه وایې چې تاسو هم دا لس یو پردوی قصه نه جی یو ورورم په کور کې پلار سره د هغې سم راکړه ولې هلکه دروغ نه وایي کلکۍ پې خبر نه جي رښتیا وایو وی ښه داسې به کوې بل ځل چې راځې هغه ورور به راولې که ما ته پته لګي چې رښتیا وایي که دروغ وایي په دوکه نه غله وړې وی ښه ده ډېره ښه ده چې څنګه غله یې وړله او بوجۍ وسپړدلې هغه پیسې میسې م ورته واپس شوې بابا د مصر هغه بادشاه خو ډېر ښه سړی دی زمونږ پرې ډېر قدر وکړه او زمونږ پرې ډېر عزت وکړه او ډېره ښه غلۍ راکړه او دغه دی ګوره هغه پیسې هم راته واپس کړې دي خو دا شرط یې لګولی دی چې بیا راځئ ما بل لور به راولی ځکه مونږ ورته وایي زمونږ بل لور دی د هغې حصه بوج هم ترې راوړی دی د هغې حصه غلم ترې راوړی دی نه داسې نه کېږي تاسو باندې بیا اعتماد وکړم مخکې مولانا یوسف بوتو الامنکم علیه څنګه دی تاسو باندې ما د یوسف په حق کې اعتماد کړی دی بیا در باندې اعتماد وکړم داسې نه کېږي بابا نو داسې پټه خبره خو نه ده قافله به ځي راځي نه او ته د قافلې واران تپوس وکړه او دا ورور والا راکړه زه ډېره ښه ده ورور یې وله ورکړه لاړل یوسف علیه السلام له ورسېدل چې ورسېدل یوسف علیه السلام دوی له ځان له کمرې مختص کړه لکه دا د یعقوب پیغمبر بچی دی اډر یې وکړه او دوی دوله جدا جدا کمرې ورکړې هر دوه ورونو له جدا جدا کمرې ورکړې مشران مخکې کې مشران
نو 12 لک امره 12 لک امره 12 لک بنیامین خو کشرو دی یوازې پاتې شو یوازې پاتې شو نو د اجړل وی ولې جاړي وی زما یو ورورو شرمخ وړلی که هغه جم دی اوس په زما د هغه یو کوټه رسېدلی وه وی غم مه کوه زه دې رور یم تا به زه ځان سره سملو هېڅ فکر به نه کې په دې چلې کې ځان لکه چې ځان لکه نو پټې د شپې پې کوي بچې وروره زه همغه یوسف یم ښه هېڅ فکر چې ونه کړي زه څه چل جوړوم چې تا ته ایثار کړم زه مسله جوړوم ته به ال نه وې مسله جوړوم درته او په دې مسله دا مور او پلار هم راغواړم او دیم راغواړم ډېره ښه ده ای پوهېږ سهار وختي وله بوجونه د غلې نه ډک کړل او چې هغه کم چا به هغه غله ویشله نو هغه سړي ته یې وي دا زما جام د دې کشر ورور د بنیامین په دې بوجه کې ومنله پټ غوندې چې څوک در باندې پوه نه شي ډېره ښه ده چې څنګه غلی وله ورکړله او بوجونه یې واچوله نو سړي اواز وکړو وی نفقد سواع الملک دا بادشاہ غا پیمانے والا جام انشتا چا پټ کړی دی اے خلکا غلی تاسو غلا کوئ هغې راغلل وی مونږ خو غلاګر کې نه یو وی نه نه تاسو غلا کړې ده وی زمونږ څه کوئ چې مونږ غلا کوو وی ښه ده که د چا په بوج کې روت څه سزا به وي نو د هغه زمانه کې به د غل دا سزا وه چې چا به د چا نه غلا کړو بس به یې غلام کېده وی صاحب ستا قانون دی بس ته په خپل ستا په قانون فیصله ده وی زما قانون خدا ده که د چا په بوج کې روت ابه ځان سره ایثاروم غلام به مي وی ډېره ښه ده وی شو په دې فیصله یو نو فبدأ بأوعیتهم لاوی د هغې بوجې کت چې شکیان نشي یو یو ګوري ګوري اخر کې د بنیامین په بوج کې جام راووت نو ولیدل ډېر ولم غلا کړی هغې څه وایي ان سرقا فقد سرقا اخل له من قبل وی که ده غلا وکړه که نه د دې یو بل ورور یوسف هغه هم یو وخت کې په ماشوموالي کې غلا کړې وه په هغې م الزام ولګو یوسف علیه السلام ځان سره خبره پټه کړه لږ راوپړسېد چې ویم خو خبره یې پټه کړه فاسرها فی نفسه یوسف لږ یې پټه کړه دا خبره نه ښکاره کوم تاسو ډېر ګنده خلک یې وی دې بوده جیل کې واچوې دا زمونږ غلام اوس صاحبه خذ احدنا مکانه ده په ځای مونږ نه بل واچوه د ګوره پلار مونږ نه وعدې اخیستې دي او که مونږ داسې لاړو پلار به وایي چې مخکې م راله بل ځای مړ کړه اوس هم راله بل مړ کړه خدای لپاره بل ونیسه خو نه بلکل ظلم نه کوو چې د چا بوج کې جام پیدا شوی دی هم حقه به نیسو زه خو زیاتې نه کوم همغې ته پاتې کړه دی لاړل یعقوب علیه السلام له الې ورته وویل وی داسې چل ستا زوی غلا کړې ده هغه وی بیا هم چل را سره وکړه مخکې مرانه یو زوی لر کړه اوس مرانه بل زوی د مخه لرې کړه زه وی الله مې شته دی الله المستعان على ما تصفون تاسو چې څه وایې لوی خدای شته الله به مې مدد کوي نو چې څه مړمانه تېره شوه نو ورته وی ای بچو اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخوته واخيه زي لاړ شئ یوسف هم وګورئ که چېرته پیدا شي او ورور یې هم وګورئ که چېرته را پیدا شي نو دوی لاړل مصر ته ګورئ چې مصر ته لاړل نو یوسف علیه السلام ته اوس منت کوي چې زمونږ هغه پلار دی او سترګې ړندې دي د دوی پسې ډېر زیات خفه دی مخکې بل زوی روک شوی او اوس دې روک شو نو ډېر زیات خفه دی او ته مهرباني وکړه او موږ احسان وکړه او دا لکه راکه چې پلار نه یې بوځو او ورته څه وایي وی تاسو بل لور څه شو چې دا یوسف یادوې هغه مخکې شرمخ خوړلی دی شرمخ خوړلی دی وی تاسو ته پته ده هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه تاسو ته پته ده چې څه مو سره کړي دي او هغه خپل د بادشاهۍ تاج یې لرې کړ او د بادشاهانو په مخ یې روبن اچو چې دا هر چا سترګې زمونږ په مخ ونه لګي هغه روبن یې هم لرې کړ وی تاسو ته پته ده چې یوسف سره هم څه کړي دي خو چې مخامخ یې ورته وکتل اوهو هلکه دا یوسف خو دا دی انت یوسف انک لانت یوسف وی اوز یوسف ام دا زما ورور دی قد من الله په ما لوی احسان کړی دی جیل نه راوویستم بادشاهي یې راکړه او بس وروره مونږ نه غلطي شوې مونږ معافي غواړو لیکن بیا هم یوسف علیه السلام خو پیغمبر دی که
بل څوک بیا نه وجوړه یو سوډه به خو برابر کم جیل کې مواچم چې لکه مزه خو در درکم بیا به وروستو سره روغه کو خو چې سوډه به خو وامه که معجزه ده هغه د کور خاوندانو ته وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون که ما ته قمقل نه وایه که نه او ساده راته نه وایه نو په ما د خپل بچي یوسف خوشبویي لګي د هغه خوشبو را باندې لګي هغې ورته وي تالله انک لفی ضلالک القدیم ضلال نه بعضې علما عشق اخلي او معنی دا عشق ده هغه زوړ عشق کې پروت دی نو یوسف ته نه هېرېږي او یا زړه خطایه کې پروت دی نو ته اوس بیا وایې چې یوسف جم دی دی جم دی دی جم دی دی وی ما درته ووایې نو په ما د خپل بچي خوشبویي لګي چې څنګه کمیس راوړه او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ور واچو قرآن کې الله وی فرتد بصیرا ټیک شو سترګو نظر یې ولګېد تاسو ته ما نه وی انی اعلم ما ته هغه علم خدای را کړی چې تاسو ته د هغې پته نه لګي او یوسف علیه السلام وی چې راځئ مصر ته نو دا 11 وارونه سره د یعقوب علیه السلام او سره د بنیامین نه او سره د یوسف د 11 رونه ټول لاړل مصر ته چې مصر ته لاړل نو یوسف علیه السلام استقبال لره ووت وزیران ورسره دي مشیران ورسره دي د دنیا خلق دي چې د ما پلار یعقوب علیه السلام پیغمبر نن مصر ته را روان دی دی ولا مخې استقبال لره ووتل نو د هغې قانون او قاعده به دا وایي مونږ خلک چې سلام کوو نو دا لاس په تندي باندې کېږي د چا دا سلام دی د هندوان چې سلام کوي دا لاس جوړه کي او سر ښکته کي د هغې دا سلام دی د هغوی سلام بسو هغوی به سجده لګوله زمونږ په امت کې د الله نه ما سوا بل چا ته سجده منه ده او د هغوی په امت کې دا جایزه وه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي خروا له سجدا پلار مور 11 وارونه ټول ورته په سجده باندې پرېوتل چې سجده باندې پرېوتل نو د فوراً بابا مټ پلار وډېوه خلک سلام کوي که نه زر یې ډېره ونیوره اوچت یې که یا ابته هذا تأویل رؤیای من قبلو ما چې کوم خوب لیدلی دا د هغې تعبیر چې الله وي 11 ستوري او نوره سپومې تا ته سجده کوي دا د هغې تعبیر نو د یوسف علیه السلام چې کومه مرتبه الله مقرر کړې وه یرونو ولا هغه کمه کړه نه په حسد یې ولا مرتبه کمه نه کړه خو ځان له څونه زیان ورکړ څومره تاوان کې ځان واچو څومره ګناه وګټله د پلار نه زوی شو کول د زوی ضرور د قتل اراده کول پلار خفه کول صله رحمي قطع کول او د دین غټ زیان تاوان بل کم دی چې دا واقع خدای قرآن کې ذکر کړه تر قیامت پورې دا واقع ذکر کیږي چې د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام سره ظلم کړی دی ظلم کړی دی ظلم کړی ظلم کړی دی خبره خدای پټه نه کړه دنیا ته وډنګوله دنیا ته ښکاره کړه ټوله دنیا ته خبر کړه دا د حسد انجام حسد ډېر خطرناک شی مونږ کې حسد ډېر زیات دی که یو سړی چې ښکلې جامو والی او دا صرف زمونږ د پاکستاني قوم کې دی او بیا پاکستانی قوم کې خفه کېږي ما دا حسد پښتون کې دی پنجابي کې هم نشته تاسو لاړ چې پنجاب ته قسم دی دا پکې نشته هلته کې رور ضرور بد نه وایي که داسې ګاونډي به دي وي او چې تپوس ته وکړي زه په خپل یو ځل پنډۍ ته تللی وم یو سړي سره مې کار هغه ما له پته را کړې و په هغه پته ورغلم تپوس مې وکړه دا پلانکې دلته شته نہیں جانتے بل دکاندار دلته کې اصلي شته هم نه جانتے خدای پاک ماله خو دې بازار پته را کړې بیا لاړم بل خوا لاړم بیا چا وی چې نو مکه بازار ته لاړ شه تاسو چې کوم پته راغله دغه بازار یو نه تپوس کو بل نه تپوس کو څوک هم نه پېژني بس اخره کې ما ستړی شوم یا د جومات کې مونځ به وکړم د مانځه وختو واپس به ځم د ماښام وختو د مانځه جومات ته لاړم چې مونځ مې وکړه سړی مې شاته ناست و زه یې ولیدم چې راوګرځېد ما ته وي څه کې مې زه خو ظالمه تا پسې ماسپښین نه ګرځم وی زه ډیوټۍ نه رالم راځه نېغ هغه کوم دکاندارانو نه چې ما ته پوه سره یو وړه غوندې کړکۍ وه دروازه باندې جرندی کوله وکړه بری وخې جوم د هغې د پاسه دې اوسېده یه لکه د دې ظالمانو نه خو ما یو 20 ځله تپوس وکړو
دنه مې تپوس وکړه، هغه نه مې تپوس وکړو، ډوډو تنور والا هغه نه مې تپوس وکړو، دې تنور والا نه خو زه روزانه ډوډۍ وړم او دې دوکاندارانو نه زه سوداګانې کوم. مې دا ولې وی پنجابي درته سړی خپل ملګري نه ښیي، هسې نه څه غرض پسې راغلی دی، وجنې یې قرض یې دی پې او که څه مسله ده بلکل درته نه ښیي. حالانکې ټولو پېژنده، ما ته چا نه خو. او دلته چې راشي یاره جي پلان کې شته څوک پلان کې ښه دا پلان کې زوی لاول خو له پلار سپاره کي هغه نیکه به دا چل کاو، هغه دا مړه خو هغه میلمه ته چې ستا کور ښیي که نه نو یو کتاب یې ستا صفت ورته ډک کړي بیا داسې ده که نه ده؟ دا حسد دا صرف زموږ په پښتون قوم کې، دا بل چا کې نشته. دا بل ورځ ماته یو سړي د ملیشیا کې پاتې شوی د هغې واقع بیانوه، په خدای یقین وکړه حیران شوم چې هغې خلکو کې ماته وایي جیبه مسلماني ده، مال چې ګټي په ځان به لګوي، او که ته ورته وایي چې بچي وي ماله خدای راکړه بچو به خدای ورکوي که هیڅ بغض نشته، حسد نشته، عربي کې نشته حسد، پنجابي کې نشته حسد، پښتون کې حسد شته. حسد د پاره رور وجني، رور خپل سکر ور وجني که نه وجني، د حسد د وجنه پلار سره جګړه کوي د حسد د وجه، د ګاونډي حیا اخلي حسد د وجه. لکه معمولي چا له خدای سپینه جامه ورکړې ده په دې لاره تېر شو او دوه کسه ناست دي وره دې راته سینګ په دې سپینه جامه کې ګرځي، خیال دې ده ته او د قراقلي ټوپۍ ترې ولا خیال دی او د سپلو ترې آیا څنګه اوږدوږ د ګامونه علي خیال دې ورته الله اکبر. او که یو فوټې موټرګي خدای پاک چاله هماره پلار یې څه کول او دته ګوره چې موټر وکړي مټې موټر نه لا بار راسته وګوره وته دا د کمې راغی، دا بنگله د څه جوړه کړه او دا کور یې پسې جوړ کړه ایبونه پکې شل او بس هلکه ته چې دا بېګا ډوډۍ دی خوړی سوچ دې کوي چې دا تاله کمې وخوړه، دا دانې براوالي دم بکي او دکان کې بل له وغورځوي، دانې براوالي دم بکي او د بل کور ته په دیوال ور وغورځوي. ولې چې دې کروانه پیدا شي، دشمني پیدا شي، د انګور او د خواښې پیدا شي، د سخر او د انګور پیدا شي، د زوی او د پلار پیدا شي، د رور او د رور په منځ کې پیدا شي. رښتیا وایه ټول خلک تعویذونو له همدې پسې ګرځي که نه ګرځي؟ دا ولې دا دومره بغض او حسد دی په موږ کې؟ حسد څومره خطرناک جرم، خدای سره جګړه ده، خدای سره. ولې دا نعمتونه څوک ورکوي؟ الله. ته په خدای اعتراض کې، خدای سره جنګ کې، په خدای دې اعتراض دی چې خدای دا مال دی ولې ورکړی دی، که حلال دی او که حرام دی پیشه او خدای پیشه. ته به ورسره حساب کې ته د میزان به ستا لاس کې که د خدای په لاس کې وي، ته خو هغه سره حساب نشي کولی. زه یم که په یو سړي زړه خوږېږي چې دی حرام خور دی نو پټ ورشه دروازه ورته وډبوه، یاره دا تا باندې مېړه خفه دی، دا حرام ولې کې دا مه کوه، نه به دې شکریا ادا کړي. بجیره دی چې کوڅه په کوڅه شرمې او دکان په دکان شرمې اوسې کولی نشي. حسد خطرناک گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پیدا عرفات میں میدان کے بخدے پاک دا مخلوق بخی اعلان بو کی دا مٹولو بخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پیدا عرفات میں میدان کے بخدے پاک دا مخلوق بخی اعلان بو کی دا مٹولو بخل. جاؤ من لر زین راغلی دی وہ بخل. نو فرشتی اللہ فلان کی گناہگار دے، فلان کی گناہگار دے، فلان کی گناہگار وی دا میں ور سره بخل. لیکن د چا پزله کې چې مسلمان سره حسد دی په دغه میدان کې خدای نه بخي. ولې د تخپل غیر الله د پوی نه مجت ښکاري، د ځان د بل نه اوچت ښکاري. اوچت دی وی خدای دلی دا مال ولې ورکو لکه ته نه پوهېږې او الله زه پوهېږم. دا حسن دی ولې ورکو لکه ته نه پوهېږې خدای او زه پوهېږم. د عزت دی ولې ورکو دا مطلب دی چې ته نه پوهېږې خدای او زه پوهېږم. نو چې خدای ته ناپوهه وي او ځان ته پوهه وي د دې خبرې خدا مقصد شو. د دې نه لوی جرم بل کېدی شي. لیلة القدر هغه خاصه شپه چې الله پکې د هر چا دعا قبلوي په هغه خاص ټیم کې خاص وخت کې. نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث پاک کې راځي چې دا کم سړي په زړه کې مسلمان سره حسدي په دغه خاص ټیم کې د هغه دعا خدای نه قبلوي. دونه خطرناک جرم.
او زه اکثر یو خبره کوم تاسو ته مؤمن بیدي لیم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره چې اړه خپله خوري د چا څه کولی شي ځان له اړه خوړه اسې د ځان مختور کو او اسې د ځان له زړه مسلمان ستا ګاونډي دی چې خدای مالدار کو شکر وباسه قسم په خدای صحابو کې دا صفت راشه اوس د بل طرف طرف صحابو صفتونه ښیم صحابو کې دا صفت و چې کوم به مالدارو د بل صحابي بغض ورسره نه دی د بل صحابي حسد ورسره نه دی ته خوشحاله دی چې شکر دی چې د مال شته که کم اوچت دی په مرتبه کې حضرت ابوبکر صدیق مرتبه کې د ټولو نه اوچت دی بیا ورپسې حضرت عمر فاروق دی بیا ورپسې حضرت عثمان دی بیا ورپسې حضرت علی دی رضی الله عنهم چې ته تاریخ کې به ثابت نه کوي چې صحابه ورسره بغض کوي چې دا ولې نبي اسلام ته زیات نږدې دی دا ولې زیات خوښ دی نبي علیه السلام ته دا مال ولې دی دا دی پیغمبر علیه السلام ځان سره نږدې ولې کینی دا بغضونه حسدونه پکې نو دا بغضونه حسدونه په مونږ کې پراته دي ابو جهل ولې تباه شو ولې رسوا شو صرف او صرف حسد اسم نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بتلاوت کو د قرآن شریف د شپې نو کله به اواز په زورک نو درې کافرانو په مکه کې غټ یو هغه زمانه کې ابو جهل دی دویم اخنس ابن شریق دی او دریم چې دی نو هغه سو ابو سفیان دا درې والا غټ غټ کافران دي نو دوی راغلی دي او د نبی علیہ السلام دا تلاوت اوري یو ګوټ کې ولاړ دی اوس دې کوو چې دا دې سوی بل ګوټ کې ولاړ دی بل ګوټ کې ولاړ تیاره ده چې سار وختي شو او دې څنګه روان شوي دي یو بل سره په لاره کې ملو شوي یو نه تپوس کوي لکه څه دې کول بل ته وي تاسو کول بل ته وي تاسو کول دا ابو جهل ورته ویل لکه بس نور پرېږدی یو بل مه ملامته کوئ بس مونږ ټول راغلي د دې هلک دا قرآن مو اورېده چې دا دې څه وایي دا د خبرې مو اورېده خو داسې کار د غلطي وشو زمونږ د درې والو نه بیا به نه راځو که دا د مکې خلک زمونږ نه خبر شو چې مونږ ته منې کوي په خپله ورته ناست یې د شپې شپه وترونه وی ورې دا ټول مسلمانېږي قسمونه وکړي چې بیا به نه راځو قسمونه وکړل اوس چې ماسخوتن شو که نه د هر یو له خارخ کوي د هر یو له اخو د حضور پاک د مبارک جب قرآن هغې کې خو بل شان اثر و هر یو وایي چې ودرېږه زه زما د نورو دوو قسم کړی دوی به نه راځي ابل وایي زه ځم د نورو دوو قسم کړی دوی به نه راځي ابل وایي زه ځم د نورو دوو قسم کړی دی دوی نه راځي بیا درې واړه راغلي سار بیا یو بل ټوله شپې ورته تېره کړې ده سار بیا میلوش بیا یو بل ملامته کول بیا به نه راځو په درېیمه شپه بیا راغلي په چې درېیمه شپه یې تېره کړه سار وخت یو بل له قسم ورکړو چې ګور بیا به نه راځو نو چې دا کوم پکې سپین ږیری دی اخنس ابن شریق د اعلام نو ابو جهل ته دروازه وواله دا ټکې اوس عمرو ابن هشام د ده نوم دی عمرو ابن هشام درې شپېتام د دې هلک دا خبرې واورېدې ابو سفیان هم واورېدې او ما هم واورېدې رښتیا ووایه دا خبرې څنګه دي اخنسه په قلار کښېنه نه رښتیا خبرې کوو رښتیا وایه وی دا خبرې ټولې رښتیا دي بیا خو معلومیږي چې دې رښتونی پیغمبر بالکل رښتونی پیغمبر دی چې رښتونی پیغمبر دی نو موږ پې ایمان ولې نه راوړو ښه سردار د مکې زیم او پیغمبري ده ته میلاو شو مشر زیمه سردار د مکې زیم او نبوت او پیغمبري ده ته میلاو شي دا چې ده برداشت ور حسد شو دا حسد دی چې دله خدای ولې پیغمبري ورکړه ما له ولې نه راکوله اوس الله سوی الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی هغه انسان زه پیژنم چې دا د پیغمبرۍ ورکولو قابل دی او که دا قابل نه دی زمیندار په کومه ځمکه کې کار کوي چې هغه ته پته چې دا زرغونه کوي او چې شاړه ځمکه یې په هغې کې غنم نه لوي خو هغه تخم خوري نو زمیندار د ځمکه د کر پیژني دا د کروندې ده او دا نه ده او الله د هغه بنده نه پیژني چې کوم کې د پیغمبر بوټي نال کول پکار دی او کوم کې نه دی پکار حسد او حسد د ابو جهل بیا ورغی ابو سفیان پسې ابو سفیان یې راوست د اخنس ابن شریق وی رښتیا وایه درې ورځې تاره د هلک دا خبرې واورېدې دا بالکل وی ټیک دی رښتونی پیغمبر دی وی ملګری کېږو نه هم ورته دا وایي ښه دا یتیم
د مور پلار نه پاتې دی به پیغمبري مونږ به د تخکته پورته کېږو سردار زیم په قسم په خدای ګورې ابو جهل ابو سفیان عتبه شیبه چې دا څومره غټ غټ سرداران د مکې د بدر په جنگ کې مردار شو او هغه ګنده کوي ته وغورځول او د جهنم خشاش بنیاد بغض او حسد حسد دی حسد د وجې نه بغض بیا شروع کی بنیاد حسد حضرت ابوبکر کې حسد نو هغه هم سردار و د مکې رکوټې سړی نو خو چې نبی علیہ السلام ورته مال الله نبوت راکړه وایي دا دې خوا که لاس خدای مسلمان حضرت عثمان کې حسد نو د مالدار هغه دا څه مالداران دي مال حضرت عثمان سره خو چې ابوبکر ورته ووایي ابو عثمان دا خو زموږ ملګری ما پاتې شوی دی موږ تا ته پته نه لګي ایمان پولې نه راوړی فورا لال مسلمان شو نو ابوبکر کې حسد نو عثمان کې حسد نو حضرت حمزه کې حسد نو دی ته خدای ایمان ور نصیب کو د جنت ستوري ته جوړ شو ابو لهب کې حسد دی ابو جهل کې حسد دی عتبه کې حسد دی هغه خدای د دوزخ یری کړو د دوزخ خشاک دی خدای پاک جوړ حسد دون خطرناک جرم و خطرناک ګناه دا په هر چا کې دا حسد شته هر یو کس د خپل منصب والا کې حسد شته اوس په حیواناتو کې یو مثال در کوم چې تاسو ذهن ته خبره وایي په حیواناتو کې چا کې حسد زیات دی سپو کې چا کې حسد زیات دی سپو کې یو سپی چې ستا په دروازه کې پروت دی او بل سپی راشي وایا تر کومه پورې پسې منډې وایي اپارو پسې کې نو د سپي صفت شو حسد په چا صفت شو د سپي شاتو مچو کې حسد نشته لګیا دی او ګل بروړي بل به مړی میګو کې حسد نشته په خپله به ناري او خپلو ملګرو له به د غنم دانه رانیولې او را رسۍ به وله څونه اتفاق دی یو ځای په زرګونو میږي لګیا دي یو ځای په زرګونو لکونو مچۍ لګیا دي په یو کبین لګیا دي خپل کار کوي دوه سپیو کې ادر کېنه په یو کټوې جمع کېږي سوال نه پیدا کېږي خو بچی دی او مور یې ولې نه ده او غپ پې کوي نو دا حسد د سپي صفت شو حسد د چا صفت شو د شیطان صفت شو نو چې کوم مسلمان کې حسد وي نو شکل یې د انسان دی خو منځ کې صفت یې د سپي د سپی د سپی د کې شیطانی اثر دی دا شیطان دی شیطان او جرم دون خطرناک دی چې رسول الله مبارک ته الله قرآن جری کې فرمایي چې ګوره د حسد نه د ډاکټر په علاج نشي بچ کېدی انجینیر دې ته نشي بچ کولی ساینسدان دې ته نشي بچ کولی چې حسد نه دې بچ کوم نو ګورې زه به دې بچ کوم د حاسد د حسد نه بل څوک نشي بچ کولی پناه نیسه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد زما په ذات به د حاسد د حسد نه امان نیسي یو زه به بچ کوم بل څوک نشي بچ کولی نورو حسد خطرناک شی زړه نه دا څیزونه بالکل وباسئ چاله چې خدای مرتبه ورکړه وی خدای ته نصیب کې په دې به الله خوشحاله شي ځکه دا خدای ورکړې ده چاله خدای یو منصب ورکړه پویه ورکړه مال یې ورکړه سپینه جامې ورکړه بل څه یې ورکړل عزت یې ورکړه نقطې پکې مه لټوه بد ورپسې مه وایه حسد ورسره مه کوه که بل وی مه کوه د ګناهکار په خپلم کې او په میم کې غیبت ته وکړه ګوره حسد سره بغض شروع شي حسد سره غیبت شروع شي حسد سره دروغ شروع شي حسد نه پس بیا قتل و قتال شروع شي وال ټکول شروع شي څومره ګناهونو سرچشمه ده دا حسد